بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. افغانستان د ایشیا زړه فرصتونه او ننګونې. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن سه شنبه د 1403 هجري شمسي د لندۍ د میاشتې 28 نن خارجه وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته بلل شوی وم چې د وزارت منصوبینو او ډیپلوماټانو ته دغه اصطلاح تشریح کړم چې وایي افغانستان د اسیا زړه دی. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې د ایشیا زړه په توګه پیژندل کیږي. دا ځکه چې دا هېواد د مرکزي او جنوبي اسیا، منځني ختیځ او ختیځې اسیا ترمنځ په یو ستراتیژیکه سیمه کې واقع دی. زړه په بدن کې داسې یو حیثیت لري چې هغه وینه د ټوله بدن رااخلي، تصفیه کوي او بیرته یې بدن ته پمپ کوي. افغانستان هم داسې کردار باید ادا کړي چې د ټولې سیمې څخه تفاهم، همکاري دا راجلب کړي، اقتصاد او بیرته یې خپل ونډې سره یو ځای بیرته خپلو ګاونډیانو ته ورکړي. یو دا د راکړې ورکړې مرکز و. د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت افغانستان ته فرصتونه هم ورکړي وو یا ورکړي دي، خو د ننګونو سره یې مخ کړي دي. مثلا افغانستان د مرکزي اسیا د انرژۍ د سرچینو او جنوبي اسیا د پراخ بازارونو ترمنځ د یو مهم ترانزیټي دهلیز په توګه کار کولی شي. مرکزي اسیا د انرژۍ د پراخو زیرمو لکه تیلو، غاز، پنبه، ډېرو نورو شیانو څخه برخمنه ده، په داسې حال کې چې افغانستان د قیمتي معدني سرچینو په برخه کې ډېر بډای دی او جنوبي اسیا بیا و انرژۍ ته تږي او وږي. د دې ټولو سیمو همکاري د افغانستان له لارې کولی شي چې د ټولې سیمې د ودې سبب شي. د میرویس خان او احمدشاه بابا په وختونو کې افغانستان یا د اسیا زړه فعال و. شاوخوا سیمې زموږ د نفوس په ساحه کې ارامې وې. روسان پر خپل ځای ناست وو. مرکزي اسیا د افغانانو د نفوس په ساحه کې وه. یو وار د شاه اشرف په وختو کې روسانو څه حرکت وکړي، هغه غاښ ماتونکی جواب ورکړي. بیا د لوی احمدشاه بابا په وخت کې روسانو د دې جرأت نه کاوه چې مرکزي اسیا ته رانږدې شي. همداسې د لوی احمدشاه بابا په وخت کې هندوستان زموږ د نفوس په ساحه کې او شرقي ایران د زموږ تر مستقیم کنټرول لاندې و. خو کله چې احمدشاه بابا وفات شو او د هغه د زامنو ترمنځ د قدرت پر سر جنګونه وسوه، افغانستان کمزور شو. زړه هغه فعالیت نور نه شوی کولی. هندوستان او مرکزي اسیا زموږ د نفوذ له ساحې ووتل او د ایران شرق چې زموږ په قبضه کې و قاجاریان رسولي وي. مرکزي ایشیا روسانو ته پاتې شوه او د هغه علم چې په مرکزي اسیا کې و مرکزي و او هغه به تله و بغداد او شام و مدینې ته، هغه د صفوي یا شیعه ایران لارې وربنده کړه. هندوستان ته هم نه سوای تلای، په هغه وخت کې حالات و وسایل نه وه، هندوکش په منځ کې و. موږ مخ د علم په حساب د هندوستان خواته سو، چاته چې موږ اسلام وړی وو او هلته هندو اکثریت و. د دغه ضعف په نتیجه کې مرکزي اسیا بالکل و روسانو ته یوازې پاتې شو او جنوبي اسیا د انګریزانو تر تسلط لاندې راغله. دا وخت درو سرو طاقتونو انګریز، روس او ایران زموږ پر خوا همزمان حرکت راوکړ چې موږ نور هم کوچني کړي. موږ ته چې جنګونه کمزوري کړي وو، لا په جنګ کې سرګردانه وو، د ټولو متجاوزینو سره مقابله څه اسانه کار نه و. انګریز د هندوستان د طلایي مرغۍ د دفاع په نوم غوښته د هندوکش لوی غرو ته ځان ورسوي او هغه د روسانو خلاف خپل دفاعي سنګر کړي. روسانو بیا غوښته چې د افغانستان له لارې تودو اوبو ته ولاړ شي. دواړو نړیوالو طاقتونو زورونه سره ووهل. په دغه کشمکش کې موږ ډېر وځپل شو، څو بالاخره دواړو لوی طاقتو په دې توافق وکړي
چې افغانستان به د دوی ترمنځ یو حایل وي او نور به یو بل ته په دغه سیمه کې تهدید نه پېښوي. افغانستان 100 کاله د 1980 تر 1880 تر 1980 پورې همدا حایل پاتې شو او د انفصال نقطه. ځکه وده یې ونه کړه. دا زړه ژوندی و خو فعال نه. اوس افغانستان یو آزاد هیواد دی او په ګاونډ کې روس او امریکا مستقیما حضور نه لري. زموږ جغرافیایي موقعیت چې پخوا د انفصال نقطه وه اوس د اتصال محور کېدای شي. افغانستان ته اوس لاندې فرصتونه او ننګونې شته چې خلاص یې وایي. فرصتونه: زموږ جغرافیایي موقعیت یو ښه فرصت دی. افغانستان مرکزي اسیا د جنوبي ایشیا سره نښلولی شي. د مرکزي ایشیا تیل، غاز، غنم، پنبه جنوبي اسیا ته او له جنوبي ایشیا د کار مسلکي قوه او ارزانه زراعتي او صنعتي محصولات مرکزي ایشیا ته زموږ له لارې تللی شي. ټاپي پروژه، کاسازر، چابهار بندر او داسې نور دغه هدف ته د رسېدو ښې وسیلې. دویم، کانونه او معدنیات. افغانستان د نړۍ په کچه د قیمتي کانونو یو غني زیرمه لري چې که په سم ډول استخراج او مدیریت شي د اقتصاد لپاره ستر فرصت دی. مرکزي اسیا تیلو و غاز او موږ معدنیات لرو، تبادله کېدای شي. دریم، کلتوري تنوع پیوستون. افغانستان د ګڼو قومونو او کلتورونو کور دی چې د سیمې هیوادونو سره شریکې ژورې کلتوري اړیکې رامنځته کولی شي. په نورو دنیا کې چې پر سرحد واړو خویندو قومونه پراته دي او په تشنج کې وي، موږ کولی شو چې دا په همکارۍ بدل شي. دوی یو د بله په ژبه او فرهنګ پوهېږي او که فرصت ورکول شي هر څوک په خپل لیاقت او کامیابي د بل ورور سره چې تر سره د حد اخوا ته شریک کړي، یو بل به استفاده وکړي، یو د بله پوهول خو اسانه دي د همسایګانو. افغانستان او د سیمې نور هیوادونه د یو ګډ تاریخ او تمدن لرونکي دي، لکه د سلجوقي، تیموري، ازبکي، دراني دورو کلتوري اړیکې. زموږ د ګاونډیانو سره د پښتو، دري او ترکي ژبو اړیکې کلتوري پیوستون پیاوړی کولی شي. موږ د دغه غنا څخه ډېره استفاده کولی شو. زموږ ټول یو نوع فرهنګي پیوستون او کلتوري تنوع له لارې موږ ډېر تفاهم پیدا کولی شو. سیاحت او تاریخي ارزښتونه. د افغانستان تاریخي او ښکلي ځایونه لکه بامیان، هرات، نورستان، بلخ، پکتیا او نور داسې نورو ځایو ته به د مرکزي اسیا خلک، د غربي اسیا او جنوبي اسیا سیلانیان به راماسي او رابسي درته به یې ګوري چې د عاید ښه سرچینه او د اقتصادي خدماتو د انکشاف باعث کېدای شي. دا رقم به موږ ولاړ شو مرکزي اسیا ته، هلته زموږ د دین ډېر ستنې پرتې دي او دا رقم به نور خلک ولاړ شي د مرکزي اسیا و جنوبي اسیا ته. هلته به لاهور وګوري، هلته به لال کلا وګوري، خو په هندوستان کې به تاج محل وګوري، یا د شالمار په لاهور کې. یعنې دا موږ کولی شو یو د بله دغه رقم کار وکړو چې زموږ هم په ګټه دی دا تاریخي سیاحتونه او د نورو هم په ګټه دی. نوي ټرانسپورټي دهلیزونه د لاجوردو لارې پروژه چې د مرکزي اسیا او افغانستان لپاره د سوداګرۍ په برخه کې یو مهمه ګټه لري چې د افغانستان لارې اروپایي بازارو ته لار هواره کېږي. کېدای شي پاکستان او هندوستان د دې لارې ولاړ شي مسکو ته او د هغه ځای یورپ ته. د دې لاجورد لارې کېدای شي بازارونه ولاړ شي ګرجستان ته، آذربایجان ته، همدغسې تورې بحیرې ترکیه او یورپ ته. د ریل پټلۍ پروژې دي لکه د مزار شریف تاشکند، مزار شریف څخه تاشکند ته، د هغه ځای څخه کېدای شي چې کابل څخه د کابل بیا داسې پاکستان ته ولاړ شي. یا دا بله چې دغه د پروژه ده چې په مخ کې ده ترکمنستان، ازبکستان، دا راځي د مزار شریف څخه مزار شریف داسې ځي تر چینه پورې. دا لارې چې که وغځول شي دا د ټولې زموږ مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا په ګټه دي. دا رقم زراعت او مالداري. موږ زراعت او مالداري کې ښه یو بد نه یو، مګر د خودکفایي پروګرام باید موږ عملي کړو چې کم تر کمه چاته ډېر محتاج نه یو، خو د هغه څنګ ته باید غذایي امنیت هم وي. موږ باید داسې شیان هم وکړو چې هغه صادرولی شو، قیمت یې په د باندې کې
لوړ دي. زعفران، طبي بوټي، دا موږ ډېر کولی شو، دا باید موږ تقویه کړو. دا لرې نږدې همسایګانو کې واستو او ډېر عاید راسي. دا رقم موږ د تعلیم و تربیې په لاره کې کومک کولی شو. افغانستان ځوانان ته بورسونه ورکړي شاوخوا ملکونه، دا کې موږ فرصت موږ ته میسر کېږي چې موږ د دې څخه استفاده وکړو. دا رقم جنوبي اسیا موږ ته احتیاج ده چې موږ یې پرېږدو، پاکستان و هندوستان موږ یې پرېږدو، و مرکزي اسیا هم موږ ته احتیاج ده چې داسې پرېږدو چې د جنوبي اسیا ګڼ بازارونه خپل کړي. موږ فرصت لرو، لکن ننګونې هم راته شته. اول امنیتي ستونزې یو ننګونه ده. دا تېره نیمه پېړۍ کې زموږ ګاونډیانو زموږ په داخلي چارو کې په مداخله مشغول وو، غټو طاقتو فرصت ورکړی و. اوس چې افغانستان کې امن و استقرار موجود او هېواد مالک پیدا کړی، په هغوی د زړه د اخلاصه نوو واقعیتو منلو ته د متقابل احترام و ګټو پر بنیاد همکارۍ ته هڅول څه اسانه کار نه دی. هغوی اموخته دي په دا. دوی دلته خپل ملګري جوړ کړي دي، دلته خپل خلک یې جوړ کړي دي، همدغه غټو طاقتو په کومکو یې جوړ کړي دي او غواړي همیشه د دې هېواد په سرنوشت کې هماغه د دوی خپل خلک مطرح وي. زموږ ګاونډیان امارات ځکه په رسمیت نه پېژني چې وایي مشمول نه دی، یعنې هغه زموږ ملګري ستا په حکومت کې نشته. دا یو ستونزه ده، امنیتي ستونزه ده، د سیاسي ستونزه ده. څنګه دوی قانع سي چې نوي واقعیتونه به ومني؟ اقتصادي مشکلات ویلي مو چې موږ 100 کاله یو بفر زون وو، موږ وده ونه کړې، خو پر هغه سربیره موږ باندې جنګونه مسلسل د غټو طاقتو تحمیل شول. 40 کاله موږ په جنګ کې وو، نتیجه کې په افغانستان کې د اقتصادي ودې زربیناو شدیدو ضربې وخوړلې. حتی په ځینو ځای کې هغه ضروري زیربناوې نشته، په لوړه کچه بیکاري ده او د پانګونې کمښت دی. په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ مخې نیولی دی. دغه وضعیت زموږ خلک ګاونډیانو هېوادو ته مجبوره کړي چې مهاجر سي، د کار موندلو دپاره ورته ورسي. هغوی وضعیت سم نه ورسره کوي. دا حالت د ګاونډیانو ترمنځ مشکلات پیدا کړي، سوء تفاهم پیدا کړي. بل مشکلات او چې تېر حکومت بودجه 80% د خارجه وه. هغه حکومت یو دم سقوط او د بودجه یو دم خته شوه. امارات او افغان ملت یې په ډېر تکلیف کې واقع کړي. زموږ په بانکونو باندې بندیزونه، پر پانګونه باندې بندیز، دا زموږ اقتصاد یې را متضرر کړی دی. غږ زموږ څخه د کار فني خلک هغه دي متخصصین باسي، وسویسته باسي، نور هم باسي. زموږ تخنیکي او مسلکي ظرفیت یې سخت راوګاښلی دی. دا رقم طبیعي پیښو اقلیمي بدلونو موږ ته ضربې راکړي دي. مثلا زلزلې راغلي دي، سیلابونه راغلي، بې وخته بارانونه، وچکالۍ او نور طبیعي پیښو سره موږ مخ یو چې د اوږد جنګ پر ناخوالو سربیره زموږ د خلکو ژوند ډېر په تکلیف کړی دی. د خدماتو شدید کمبودي ده. د جګړې او د اوږده بې ثباتي افغانستان ډېر خلک د معیاري تعلیم واچول. زموږ تعلیم او تربیه ضعیفه شوه، زموږ مغزونه بمبارد شوي دي، موږ مغزونه مشکلات لري چې بېرته راسمیږي، لکه کورونو به کلي چې مو رغېده غواړي، خو داسې زموږ ذهنونه هم روغتیایي حالت مو نه دی سم، مواصلاتي خدمات مو دغسې که څه هم امارات کوښښ کوي چې دا مواصلاتي خدمات ښه کړي، تر اوسه یا خپل ښه کار وکړي، لکن خو ډېر کلونه جنګ شوی دی. تر جنګ پخوا موږ هغسې قوي ملک نه وو، دا اوس موږ ځوروي. بل مشکل چې ننګونې دي هغه سرحدات راسکول دي. زموږ ګاونډیانو په دې 40 کاله کې فرصته په استفاده هر چا سرحد راسکولی دی. اوس موږ هغو سره مشکلات لرو. په یو ډېر مهارت باید دا مشکل حل سي. یندې هم زموږ په منځو کې یو فرصت ته یو ضربه ورکړې ده. بلې خوا څخه وایي اموختخور بلاخور دی. په دې 40 کاله کې زموږ همسایګان یو نوع اموختخور دي سوي دي. مثلا اوبه دي، دوی وړي دي که زموږ ټولو همسایګانو. اوس چې ته اوبه کنټرولوې دی خوا به دې کېږي.
ته امورود نور مرکزي اسیا استعمال کوي موږ چې کوو دوی پریشانه دي ایران کې اوبه استعمال کړي اوس پریشانه دي چې موږ خپل اوبه خپل کنټرولوو دا رقم پاکستان نور یعنې موږ همسایګان دغسې مشکلات هم کور چې یو وارې خراب سي خو بیا مشکل دی یعنې تاسو ته زه یو کوچنی مثال درکړم په یو کلي کې چې کور خراب سي او خلک یې د غریبۍ یا ولاړ سي یا یو بدي یې کړې وي یا جنګ په نتیجه کې دا کور ونړېږي یا باران یې ونړوي د خلک څوک نه وي پکښې همسایګان ډېر ناارام وي اول سر د دې خو خراب کور وایي د داسې موږ ته خرابه کور دی څوک نشته پکې زموږ ته غله روانه وړي یو بېعیبي ونیسي د خپل دیوالونه سموي خپل بندوبست کوي حتی سپیان ساتي په کور کې خو که دغه خرابي ډېره دوام وکړي لکه زموږ چې دوام یې ډېر وکړي بیا دغه خراب کور د همسایګانو په ګټه دی ځکه چې ده خو هغه خپل امنیتي تدابیر نیولي دي نور د دې کوره څه د امنیت خطر نه دی بیا دته دا خرابي ګټه ده دی خپل غوا او خر دلته دروي د خپل انبار کچره دلته اچوي دلته خپل د میلمه چې راسي هغه ته وایي دا قضا حاجت دلته وکړه دا خراب کور بیا د دوی په ګټه دی بیا دوی په جوړېدو چې څوک یې بیرته مالک یې راسي جوړوي دی نه خوشحاله یو لږ ځای راس کولی یو ځای یو کچګر خپل په کور ګټ کړی وي بیا خوابدی وي بیا تکلیفونه پیدا کوي نسي ورته ویلی چې یا ته دا کور مه جوړوه خو د اصل چا کور دی خو دی تکلیف ورته پیدا کوي چې هسې په وس پوره هغه دغه ځای ځي راګرځي هغه سره څنګه کوي په دې ترتیب یعنې خراب کور بیا د همسایګانو په ګټه دی اوس موږ خپل کور جوړوو دا هم یو ننګونو ګواښ دی موږ ته چې موږ په کرار به دا کار کوو زه غواړم دوستانو ډېر نور خبرې په دې کې سته لیکن غواړم چې دغه هر همسایه ته یو داسې کوچنی نظر مثلا زموږ شمال ګاونډیان چې دی ازبکستان دی یا ترکمنستان دی د دې به زه یو عرض وکړم هغوی ترکمنستان د ازبکستان د امورو د ساعت کې تقریبا 8.5 لکه متر مکعب اوبه پورته کوي په یوه ساعت کې د 1400 واټر پمپ په ذریعه یو لوی کانال 2.5 کیلومتره بخارۍ خړوبوي مګر موږ یو غوړپ اوبه ځینې پورته نه کړي لکه موږ په جنګ کې موږ په تکلیف وو تر هغه دمخه ظاهر خان او داود خان وخت کې روسانو نه پرېښود غټ طاقت مثلا د ترکمنستان اوبه 90% اوبه یا زموږ دي یا زموږ سره ورشریکې دي زموږ د مرغاب اوبه ټول هلته ځي د هرې رود اوبه مو هلته ځي او د امو د رود اوبه هلته ځي اوس چې موږ یو لږ اوبه هم کاروو دی وایي ما باغ وچیږي دی ما خپل جاب نیوه دی ځکه باغ پر اوبو جوړ کړی دی خو زموږ په اجازه یې جوړ کړی دی موږ بیا څنګه وکړو موږ به څنګه د خپلو اوبو پر غاړه وږي او تږي کښېږدو دی موږ ته نسي ویلی چې دا مه کوه اوبه مه اخله لاکن په خوشحاله نه دی موږ دا هم یو ننګونه ده